الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين لا للبغاة والخوارج وعلماء السوء والمفسدين وعلى آله وأصحابه الهادين المهتدين أما بعد. محترمه، یو خو عام جنگ چې په 60 کال کې د خوارجو سره روانو، هغه تقریبا 7 میاشتو ته رسیږي. د شعبان د میاشتې د ابتدا څخه روانو 1440 هجري قمري، او یو دغه عملیات چې بیا د هغه سره پیدرپیه فتوحات شروع شوله. د دغه عملیاتو تقریبا 50 ورځې شاوخوا کېږي. دا عملیات د امارت اسلامي د قواو د قطاعاتو او د لشکرو د طرفه د مختلفو اطرافو سره شروع شول، او یو طرف یې د شیرزادو ولسوالۍ د مرکخیلو د تنګې د ارې د سرو د مرغې د کلو او د ترې د کلي او دې ته ورته نور کلي د دې طرفه شروع شو. بعضې قطاعات چې د اسلامي امارت هغه د وډیسار او د زاویې د طرفه څخه راغلی. بعضې قطاعات د امارت اسلامي هغه د دې لوړو څوکو څخه د جوړان کنډو د طرفه څخه د بزرګې څوکې د خوا څخه راغلی، او داسې نور جګ جګ سرونه چې هغه په ورځو یا په ډېرو ساعتونو باندې مزله باندې مجاهدینو هغه ځایو ته ځانونه ورسول او بیا د هغه ځای څخه کار شروع کړي. نو دا د عملیاتو وخت و او دا د عملیاتو ځایونه و چې درته ذکر مې کړه. د دغه طریقه باندې کار شروع شو. د داعشانو مهمې سیمې خو وخت په وخت یو بل ځای د داعشانو د ځان مهم مرکز ګرځولی دی چې هلته به د دوی مشران وه، یا به هلته د دوی ډیپوګان وه، یا به منفجره مواد وه هلته. خو په دغه وخت کې چې عملیات شروع شوله، نو زموږ د معلوماتو څخه هم دا ثابته شوله، او بیا چې کله ځایونه ولیده شوله هم دا ثابته شوله چې په اوسني وخت کې د دوی مرکز د خوږیاڼو ولسوالي د وزیرو تنګی و، چې دا دوی ډېر محکمه کړی مو خپل ډیپوګان د مرمیو او یا د منفجره موادو او یا د غذایي موادو یا هلته ځای پر ځای کړي وه. دا د دوی هغه مهم ځای و، مرکزیت یې و. او د کومو تاکتیکو څخه چې دوی کار واخیستی، هغه تاکتیکونه دا وه چې یو به دوی کوشش کوي چې ډېر جګو څوکو ته ځانونه کړي. دا تاکتیک یې په کار واچوي چې په ډېرو جګو څوکو کې هلته ځانونه ځای پر ځای کړي، او د دې سره یې د ماینونو څخه ډېر کار واخیستی. جګې څوکې به یې نیولې وې او هلته به یې بیا ماینونه ډېر ځای پر ځای کړي وه. په ماینو کې ډېر کوشش کړی و چې د یوه بین ضرورت و هلته به یې 5 ایښي وه، او ډېره توجه یې ورته کړې وه. ډېر خلک یې خپل په دې کې مصروف کړي وه، او ډېر منفجره مواد یې رانقل کړي وه. ډېر کار یې د دې څخه واخیستی. او نور تاکتیکونه چې د دوی وه، هغه داسې عادي تاکتیکونه وه، داسې نابلده چې هغه یا دې لیدل سوي نه وي یا دې اورېدل سوي نه وي. نور داسې تاکتیکونه نه وه. د دغه شیانو څخه دوی کار واخیستی. الحمدلله تقریبا دلته د 10 ولایتو قطاعات او مجاهدین و دې ولایت ته راغلي وه، او دلته چې د دې ابتدا څخه د کار او بیا در اوسه پورې د کار د مجاهدینو په مابینځ کې ښه هماهنګي شته. هغه کوم کارونه چې دي سخت و اسانه کارونه، هغه په ښه اتفاق و اتحاد په مخه وړي. خو داسې ډېرو مجاهدینو ته دا بیل نه کېږي. د دې زیادت اتفاق و اتحاد و هماهنګۍ د وجې څخه د ډېرو ورځو پورې ډېر مجاهدین شته، هغه ته دغه تمیز نه کېږي چې دا اوس یو ملګری دی او که دا مختلفو ولایاتو څخه راغلي ملګري دي. او ټول کارونه په ښه اخلاص، په ښه اتفاق او اتحاد و وحدت باندې په مخه وړي. او الحمدلله دا د نتیجه و ثمره یې معلومه شوله چې د دې بغاتو خوارجو او د 5 کالو د 6 کالو مرکزونه الله جل جلاله په فضل سره فتح شوله، او سبب یې دغه د مجاهدینو اتفاق و اتحاد و هماهنګي و وحدت ورته جوړ کړي.
محترمه دا خو ته پر دې لارو باندې رالې دا ډېرې ولسوالۍ دې ولیدې او ډېرې قریې و درې و تنګیان دې ولیده چې هغه د دوی څه پاک سوي دي. فلحاله چې اوس چیرې ما ورته ناست یو دا د ننګرهار ولایت د جیبالا ولسوالي د اوغز سیمه ده. فلحاله چې دا ما ورته مخامخ هغه غره ته ګورو او واوره پر پرته ده، نو دغه غر چې دی دا د کڅونو او د اوغز در مابینځ پروت دی. د الله جل جلاله په نصرت سره نو نور د ننګرهار په مربوطاتو کې د دې مراکز هغه فتح سوي او فارغه سوي دي. د الله جل جلاله په نصرت سره کار فارغه سوی او د الله جل جلاله په دغه عظیم نعمت باندې به مجاهدین پوره ونازول سي. د الله پاک جل جلاله د شکر ادا کېدلو ته متوجه کیږي چې دا نعمتونه الله پاک جل جلاله په نورو منطقو ساحو کې هم را باندې ډېر کړي.